د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د دې تنکي ځوان برکت الله پر ژوند د سی ام جي د راپور تر خپرولو وروسته اوس د لغمان والي د نوموړي د کورنۍ ټول مصارف پر غاړه واخیستل. څو میاشتې وړاندې سی ام جي د برکت الله په نوم د یو تنکي ځوان چې د کورنۍ ټول غړي یې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوي وو او یوازې برکت الله وړه خور یې له دې برید څخه روغ وتلی وو. یو ځانګړی راپور چمتو کړ چې تر خپرېدو وروسته یې اوس د لغمان والي قاري زین العابدین عابد د برکت الله د کورنۍ ټول مصارف پر غاړه واخیستل او دغه راز له نوموړي سره یې د خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ نغدي مرسته هم وکړه. نو برکت الله سره خو انشاءالله زموږ دا وعده ده چې لکه خپل بچوي سره چې څنګه موږ مینه کوو څنګه د بچوي خپل ترتیب ورته برابرو د مدرسې او د نفقې نو زمونږ برکت الله سره وعده دا ده چې انشاءالله دته به د تعلیم زمینه مساعد او دلته به د مدرسې د زمینه مساعد او دلته به د کور مشکلات انشاءالله آینده کې حل. د لغمان والي له سی ام جي سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي راپور تر خپرېدو وروسته یې دا پریکړه وکړه چې د برکت الله د ژوند ټول مصارف پر غاړه واخلي او په یو ښوونځي کې تر شامل کېدو وروسته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. آینده کې د ټول د کور مشکلات څومره دي دا انشاءالله موږ خپل په غاړه اخلو او موږ ورسره کاملا همکاري انشاءالله کوو. د نوموړي په خبره چې د برکت الله په څیر زیات شمیر نورې کورنۍ هم شته چې ډیری غړي یې په جګړو کې وژل شوي دي او برکت الله تنها د یو برکت الله نه ده د اشغال نتیجه دا وه د اشغالګرو د امریکایانو د اشغال نتیجه نو دقه وه چې په زرګونو برکت الله غوندې په لغمان کې په زرګونو خل نور هم دغسې یتیمان شوي دي کورونه وران شوي دي. برکت الله وایي دی په ژوند کې تر ټولو لوی ارمان و چې خپلو هیلو ته ځان ورسوي او لوړې زده کړې وکړي. د خبره اوس خوښ دی چې دا مرسته ورسره شوې ده. ډېر خوشحال شوم سبا یې ډېرو ستونزو سره مخ وم اوس مې والي صاحب محترم ومې کته دیدن ته یم خوشحال شلم دا نغده کومک هم را سره وکړه دې ته خدای پاک ورته جنتونه نصیب کړي خدای ورته اجر ورکړي دغه خوراکي توکې هم راته راکړی خدای ورته خیر درکړي دیو ته موږ ډېر هغه و دې والي صاحب محترم موږ ته راکړه ډېر خوشحاله شوم ډېرې زیاتې شوې والي صاحب محترم چې راته داسې ویل دغه کال امتحان هم رانه پاتې شو والي صاحب محترم چې دغسې هغه ما سره کوي خدای ورته اجر ورکړي زه به له خیره سره مکتب ته هم دوام ورکم مدرسې ته هم دوام وکم. د یادونې وړ ده چې څو کاله وړاندې د برکت الله له یوې خور پرته د کورنۍ اووه غړي د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شول. احسان الله کریمي سی ام جي لغمان.